بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری د ویتر په حواله سره تاسو کړل دی وی چې یو کس د ماسختن منځوږي او د ویتر منځ پرې دی، یعنی د ویتر پرې دی، نو دی چې آیا د دې ویتر د به قضا کې یا بنه کې. اوس مثال تور پر یو کس تاسو چې د ماسختن منځوږي او پتا دی چې ویتر منځ به بیا رسو کم د صرف هغه فرض وکي او بیا رسو د ټیم ملاونه شي د ځین خبره وځي، نو دې به د دې ویتر قضا کې یا بنه کې، یعنی د ویتر قضا شته یا نشته. دغه خبره دا کړل چې قضا وی نو د قضا طریقه صدا دغه شانتي کې چې وګس داسي و چې ډیر شي موضوع غداسي نه کړی، یعنی د ماسختن مزیر سره نه کړی د چې د ماسختن د قضا موضوع راګرځي، نو دې سره به د ویتر قضا کې یا بنه کې. دغه شانتي یو سوال دا کړل چې یو کس داسې دی چې هغه صرف د ماسختن فرض موضوع نه کړل، ډیر شي یعنی د ماسختن موضوع قضا کړل نه سره، لیکن د ویتر موضوع نه دی کړی، د ویتر چې کوم رکعاتونه دی غاینه دی کړی، نو دی چې آیا صرف د ویتر چې کوم ډیر شي قضا شي ویتر دی د هغه قضا پکې یا بنګي او کچري کوي، نو د هغه د قضا طریقه صدا. اول دا خبره وره چې ویتر چې کوم دی دا واجب دی، یعنی ویتر ډیر شي خلک داسې چې هغه دا هم پته نه وي چې دا ویتر کوم آیا د سنتي مستحب دی نفل دی فرض دی واجب دی سدي، نو اکثر خلکو دا هم پته نه، نو یاد وساتئ ویتر چې کله تاسو کله هم یاد کوئ نو ویتر واجب دی، او واجب چونکی دا د فرض په کټګوري کې راځي، یعنی فرض ته قریب دی، څنګه چې فرض وی لازمی ضروری وي دا شانتي واجب هم لازمی او ضروری وي. نو اوله خبره خو دا غدا. دویمه خبره دا غدا چې اوس مثال تور پر څنګه چې دی ملګری د پوسو کو چې د واسوتن موس میکړو او ویتر رانه چې کوم د پاتې شي او بیا رسو زما د جن خبره وتا، نو یاد وساته کې چې تاسو واسوتن موس کړوي او ویتر د نه پاتې شنو د ویتر قضا بکوي، ځکه چې ویتر واجب دی. سمجھ کې خبر راځي کچره صرف د فرض مستاسو کړوي سلو رکعات او د ویتر مستاسو نه پاتې شي، نو د هغه قضا به لازمی کوي، دغه تاسو ته معاف نه دي. دغه شانتي دیمه مسله دغه دا چې یو کس داسي وي چې هغه ډیر شي موزونه، یعنی هغه د ماسختن چې موزونه دغه نه قضا کړي، لیکن د ویتر موزي دغه فرض سره نه کړي، ډیر شي ویتر کوم دغه پریخي قضا کړي، نو د هغه قضا بګي یا منګي، نو یاد ساتي د هغه به هم تاسو قضا کوي او داغي بس طریقې وي داغي د قضا کولو، نو تاسو اندازه ولګي چې سو کالو ولې تاسو د ویتر د موز نه کړی د مسخوته تماز سره، نو په هغه حساب سره تاسو ځان اندازه ولګوي داغي تاریخ ولیکي چې نن نما شروع کو او مسلسل روزانه چې داغي تاسو قضا کوي او داغي نیت پسنګ کوي، د نیت کوم د زړه د خاصه څنګه چې عام د فرض نیت کوي، عام چې تاسو د ویتر نیت کوي، د ویتر واجب نیت پکوي چې 3 رکعات ویتر واجب داغي نیت زګوم او بیا چې کوم د ټولو نه اولنې چې کوم زمانہ د ویتر موز قضا شوی چې ډیر شي قضا شوی، باقي کې بدغه شانتی نیت کې چې ټول اولنې د ویتر موز زمانہ قضا شوی صد هغه نیت کوم، دغه شانتی بیا چې کله په دې مرز کې نو بیا په هغه کې بیا هم دغه نیت کې چې د ټول اولنې هغه د ټول اولنې چې کوم هوتا سو پرون ادا کوس مثال تور پر، لیکن نن چې ادا کین نو چې داغې نه چې کوم اولنې د مثال تور پر دغه شانتی تاسو اولنې نیت کوي چې زمانہ چې کوم اولنې د ویتر موز قضا شوی د زداغې نیت کوم او په دغه طریقې سره چې کوم د هغه نیت تاسو تړلې او دغه قضا تاسو کولای شئ. د ویتر چې کوم قضا مونږ ده دا چې تاسو راګرځوي، نو کم ټیم کې راګرځول شي، تاسو په هر ټیم کې راګرځول شي سیوای د مکروه ټیم نه، یعنی هغه ټیم چې کوم وخت نور راخیږي یا د زوال ټیم چې نور بالکل د سر نه پاسوي یا د غروب آفتاب چې کوم وخت نور چې کوم دی هغه غروب کیږي یعنی ډوبېږي، دغه درې وختونه چې کوم دي دا مکروه ټیمونه دي، په دې کې څه قسم نماز کول جایز نه دي، نفل وغیرہ یا قضا منځونه. د دین علاوه تاسو په هر ټیم کې تاسو د ویتر چې کوم دا قضا منځ دا تاسو راګرځول شي. بهرحال امید کوم چې مسله مو به سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.